مقام یو کارغه د ونې په لوړ ښاخ باندې ناست و او ټوله ورځ به یې فکر کاوه او د طبیعت له ښکلاو څخه به یې خوند اخیسته. کارغه به هره ورځ دا کار کوه. یوه ورځ د ونې لاندې د یوه سوی ورته پام شو چې دا کارغه ولې هره ورځ هلته ناست وي او هیڅ کار او روزګار نه کوي. سوی د کارغه څخه پوښتنه وکړه چې ته ولې ټوله ورځ هلته ناست یې او هیڅ کار نه کوي؟ کارغه ورته وویل ځکه چې زه په یو لوړ مقام کې یم. سوی وویل آیا زه هم کولی شم چې ټوله ورځ همداسې آرام کینم او د طبیعت له ښکلاو څخه خوند واخلم؟ کارغه ورته وویل هو ولې نه. سوی هم بله ورځ د ونې لاندې کرار او بېغمه کېناسته او کار روزګار یې پرېښود چې څنګه یې فکر د طبیعت په ښکلاو کې ډوب شو نو یوه ګیدړه راغله او سویه یې ښکار کړه. نو ګلونو اوریدونکو که غواړئ چې په آرام ناستو اوسئ او هیڅ کار ونه کړئ نو باید په یو لوړ مقام کې اوسئ. هسې نه چې مقام مو ټیټ وي او کار روزګار درڅخه پاتې وي او آرام ناست یې. هغه وخت به بیا در باندې د سوی کیسه وشي. قربان تخدا او رنگ جانا